وی ما چې خدای خوا کې خو ملکان دي نوجوانان نا تجربه کار دي دا بس کېږي وی په دې سوچ کې چې یو را باندې سکونډا راولګول وی چې ما وتو قتل ماتي کاکا جی یا عام اتعرف ابا جهل ابو جهل پیژنې وی ما ته جته پسکه ما تفعلوا به تپسکه وی ما وریدلی چې زمونږ د پیغمبر غټ دشمن دی اکنن خدای مال په ګوتو راکه کنه نو یا به زه مخکې مرم یا به دې مخکې وجنم دوه خبره وی خوا کې مې در سره رور دی دته به غږ نه کې وی دې کې را باندې هغه سکونډا راولګوله چې ما قتل داسې کړې ما غوږ ورښکته کړه ما ته کاکا جي ابو جهل پیژنې دا خو د مدینې انصارو دوی چې ته نو لیدل ما وی یو څه پکې وی یاره ما اورېدلې چې زمونږ د حضور پاک غټ دشمن دی او کنن په ګوتو راغی کنه نو یا به زه مرم یا به دې وی قسم دې د هغې په وجود دونه خوشحاله شم وی مې چې زه هلکان دي نوجوانان دي خو الحمدلله بادران دي خوشحاله شم ام راته وی رور ته مې غږ مه کوه او دواړه رونه دي وی دې کې ابو جهل په اسره ښکاره شو او په دې صفونو ګرځي مې وینې هغه سړی وی یو دغه ستاسو امر ګرځي دغه وی دواړو په لکه د بازونو په شان ورغوټه کړه ورلل په او داسې مضبوط او چې د است اعلان دی راوغورځاو 1500 فرشتې د جبرئیل علیه السلام په کمان کې وي هغه جرنیل او 1500 فرشتې د میکائیل علیه السلام په کمان کې وي هغه جرنیل او صحابو لیدلې وی دا فرشتې چې را کوزېدې نو مونږ ته دا سره میږي ښکارېدل ما په خپل یو غر لیدلې د بدر په مقام سره خوا کې چې په کم غر دا فرشتې را کوز شوي دي هغه تکې سرې شګې دي تکې سرې یو شان د شګو ډېرې دی یو غر را کوزې شوې 1500 جبرئیل علیہ السلام مشر د 500 میکائیل علیہ السلام مشر دا زر فرشتې خوراله حضور پاک ته درې الله رسول چې فکر ونکي هغه زر دي زر مونږ دا راغلي کستا مرګرو سره وصله نشته فرشتو سره شته خو الله دې فرشتو ته ویلي جنگ به تاسو نه کوئ تاسو صرف مسلمانانو له ډاډ ورکئ او لږ لږ وهئ فاضربوا منهم کل بنان داسې معمولی ډب ډوب کوئ غوندې چې مسلمانان ډاډی در سره زر فرشتې خوراله ودرېدې رب العالمین ورته بیا سوی بأني آیات میر ممدکم ب3000 من الملائکة منزلین وی 3000 نور تیار فرشتې ولر که د سراقه 3000 دي نو 3000 مام تیار ساتلې دي او که د کورس 15000 هغه دروغجنه خبرم بالفرض رښتیا شي نو قرآن شریف کې الله وی 5000 نور فرشتې هم تیارې دي فکر ولې زر په میدان کې غید زر مې د تراوسته 3000 ولاړې دي درته 5000 ورپسې شاته نورې ولاړې دي که ضرورت پیښ شو دا در سره دي خو جنگ په تاسو کوم تماشا کوه اوس چې څه کېږي چې کله جبرئیل علیه السلام راغی نو شیطان خو وپېژند چې دا خو جبرئیل علیه السلام دی نو شیطان دی د سراقه ابن مالک په شکل راغلی دی او د ابو جهل لاسې نیولی چکر لگئی ابو جهل سر کے دے او چی فرشتی اولی دے شیطان نو دا ابو جهل نے لاس راخ کر ابو جهل ورتوی سکے لکا خیر دی وی انی ارا ما لا تراؤن وی زچی سینم تاسوی نینے اس بدتا پتاو لگی شیطان خوب دقا دے پالی فلام ورابی دے کر رامی وستے باز داسی میں ادرو لے چی اس نا تختی دیشے او نا کامیابی دیشے لازی تراق کوئی چرتا دے مونگ یو آجا قوم توی دے چیزو وی چرتا لالے خو شیطانانو کنا وی چی تاسو زسینم آغا فرشتے را لے تاسو نینے زچتا اٹھنگے دے شما بس اخوت لالے ابو جہل حق حیران شو قوم وطوی چی گورا مونگ در توی چی جنگ نکو او تاوی جنگ کو اغا دے اغا سراقا خو شیطانو پا شکل دا سراقا سر دا قوم دن اللہ دے سر دویخ پہ لگی اقوی دے جنگ چکل شروع کے دا نو عطبہ خودی پیغور ورکو استاز ویلی دکا جنگ نکے آگے اس پہ معلوم
شترمر وزر یې دلته لګولي دی او ټوپۍ په سر نه وه په سر یې وتړه او توره یې واغېسته او اواز یې وکړه خپل لور ته وی شیبه روزه شیبه رو یو یې زوی دی ولید وی ولیده روزه ګوره اوس بهادري دې ته وایي دا زما له پیغور را کوي اوس ګورو چې پیغور څوک کامیابېږي نو ورور یې مو ویسته او زوی یې مو ویست درې واړه دا به قانونو چې د جنگ نه مخکې به یو بل سره دي پرزونې کولې د عام جنگ نه مخکې یو په یو نو چې چا به وګټله نو هغه به نور قوم بیټ نو بیا به عام جنگ شروع شو دوی چې څنګه لاړل نبي علیه السلام ته آواز وکړ هل من مبارز عتبه ودرېد شته څوک چې موږ ته میدان ته راوځي درې کسان انصار فورا ووتل یو دا یې درغی دوی درې انصار ووتل صفونه برابر دي عتبه ته تپوس وکړه څوک یې یو یې د فلانکې انصاري بل وی د فلانکې انصاري بل وی د فلانکې وی تاسو ځئ ما له موږ له خپل قومیان راوباسئ تاسو خو د مدینې او آواز یې وکړه یا محمدو صلی الله اخرج الینا اکفاءنا موږ له هغه خپل دغه راوباسه قومیان چې زموږ برابر دي په قومیت کې راوباسه حضور پاک خودم رو رسته وزوی نبی علیہ السلام هم ترتوی قم یا حمزه حمزه پاس قم یا علی پاس قم یا عبیده عبیده هم ترزوی دوره ترزامن حضرت حمزه عبیده یو د ترزوی او زوم علی درې وړه وستل یو څوک دا ونه وي چې پردي وجني او خپل بچ کړي درې واړه پاسور زه ورځه په برکت ته خدای درې هغه مسلمانان درې دا کافر خو چې مخ په مخ شو حمزه رضی الله عنه چې په عتبه راغی یو ټسې ورکنو عتبه مردار یو ټس سره غورځو علی رضی الله عنه په ولید راغی د عتبه په زوی باندې او یو دو توري یو بلوالو چې ټس شنو ولید مردار کړ او دا بل چې دی حضرت عبیده د حضور پاک بل تر دی هغه د شیبه سره مخامخ شو د شیبه سره مخامخ شو نو دی لږ زخمی شو دا عبیده خو حمزه او علی په شیبه ور مخکې شو شیبه مردار کافر درې وړه مردار شو او حضرت عبیده رضی الله عنه زخمی حالت کې راوړ نبی علیہ السلام ته حضور پاک ول بیا دعا غوښته بیا شهید وفات شو په مبارزه کې لومبي درې واړه چې درې واړه مردار شو مسلمانان خوشاله شو چې دا لومبو پردونو کې خو مونږ ګټه وکړه ورپسې عام جنگ شروع شو حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمایي حضرت علی صاحب وایي الله اکبر د صحابه ورونو ډېر لوی شان وی د قیامت په ورځ د ټولو نه لومبې وزد خود انا اول من یجسو بین یدی الرحمن للخصومه وی د قیامت پرز به د ټولو نه مخکې د خدای په دربار کې زه په کونډو پریوزم او خدای سره به زه مخامخ ودرېږم چې الله زه هغه یم چې ستا د پیغمبر په دین کې اول نمبر میدان ته ځوتی زه به ودرېږم للخصومه خصومت الله سره به باس کومه الله سره به زه باس کوم چې خدای پاک لومبي هغه زیمه چې زه ستا د رضا دپاره د لومبي میدان ته وتې او ګټلې مې زه به میدان کې ودرېږم د خدای عبدالرحمن ابن عوف صف کې ولاړم چې مې وکتل ښي طرف ته مې یو هلک ولاړ نوجوان چې مې ګس طرف ته وکتل یو بل نوجوان ولاړ جنگ کې خو سړی په مرګري ډاډي او خو د توري جنګ و دا ټوپک خو نو وی ما وی خدای خیر پکې واچوي په ځان ویرېدم یو خو هم هلک دی دا بعضې خلک وي دا ماشومان نو ښه ماشومان به نبی علیہ السلام جنگ کې نه پرېښودل د 15 کالو نه چې به عمر کم و هغه به جنگ کې قطعا نه پرېښود 15 کالو ته به چې عمر ورسېد نو هغه به جنگ کې ماشومان نو ځوانانو ودونه هم کړي
ځوانانو ودونه هم کړي خو د نورو خلکو په نسبت په عمر کې کم وی ما چې خدای خوا کې خو ملکان دي نه نوجوانان نا تجربه کار دي دا بس کېږي په دې سوچ کې چې یو را باندې سکونډار او لګول چې ما وتو قتل ماتي کاکا جی یا عام اتعرف ابا جهل ابو جهل پیجنه وی ما ته جته پسکه ما تفعلوا به ته پسکه وی ما ورېدلی چې زمونږ د پیغمبر غټ دشمن دی اکنن خدای مال په ګوتو راکه کنه نو یا به زه مخکې مرم یا به دې مخکې وجنم دوه خبره وی خوا کې مې در سره رور دی دته به غږ نه کې وی دې کې را باندې هغه سکونډار او لګوله چې ما قتل داسې کړې ما غوږ ورښکته کړه ما ته کاکا جي ابو جهل پیژنې دا خو د مدینې انصارو دوی چې ته نو لیدل ما وی یو څه پکې وی یاره ما اورېدلي چې زمونږ د حضور پاک غټ دشمن دی او کنن په ګوتو راغی کنه نو یا به زمرم یا به دیم وی قسم دې د هغې په وجود دونه خوشحاله شم وی مې چې زه هلکان دي نوجوانان دي خو الحمدلله بادران دي خوشحاله شم ام راته وی رور ته مې غږ مه کوه او دواړه رونه دي وی دی کې ابو جهل په اسره ښکاره شو او په دې سپونو ګرځي مې وینې هغه سړی وی یو دغه ستاسو امرګری دغه وی دواړو پې لکه د بازونو په شان ورغوټه کړه ورلل پې او داسې مضبوط او چې د اس ته لاندې راوغورځو جنگ شروع دی بیا دی یو پسې دی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پسے دا ابو جہل زوی عکرمہ لگے پدی تورے پدی لاسو دا لاسے دے پریک لیکن گورے اگا پاگی کم لگیا دی جنگی گی لاسو پورے ویزان دے و بیام جنگی گی نو لاس تنگ کرے نو پدی لاس اخپکی خود چکی ورکدان نیو غردو او بیام جنگی گی دی خدا غزا خمنا خدای جوڑ کر رستو بیا وفات شوی دی او هغه بل رود حضرت معاوض رضی اللہ عنہ هغه په جنگ بدر کې شهید شو هغه امیہ تیرہ جمعه چې مې درته قصه کړې وه هغه نه راته په څه طریقه ابو جهل راویسته چې راویسته ده خو ښځې ته ویلي وو امیہ وی ښځې راتښتم به ځکه حضور پاک زما په شان کې ویلي چې دی به مونږ وجنو زه به راتښتم دروازه کولاو ساته هر ځای کې چې مې ځان راوتښته ابو جهل خو پوره شیطان و هغه ورته کسان لمسولي و پې کړي و چې ګوره دا کاکاجي ده نه ونه تښت چې زه دې مرم او زه دې جنګ لدم نو دې رانه سینګ پاتې شي نو دې ځای په ځای به پاسېده چې تښتمه هغه صحابه هلکان چې وو هغه کافران چې کوم هلکان وو هغې به ورته ولاړو تښتېدو ته یې نه پرېښود میدان ته ورسېد چې میدان ته څنګه ورسېده د ده د عبدالرحمن ابن عوف هم دوستانه وه نو عبدالرحمن ابن عوف ته دا آواز وکړو او صحابه ورپسې دي اوس او زوی ځان سره په اوښ شاته کېنولی دی صفوان یې د زوی نوم دی دواړه روان دې کې صحابه ورپسې شو حضرت بلال ولیده دا هغه ظالم و چې حضرت بلال د ده غلام و او په مکه مکرمه کې بلال سره هغه ظلمونه ده کول په شګو به یې سمله و په سینه به یې وله ګرمې تیږې یې ښودلې و جامې به یې تې ویستې و په لارو کې به یې راښکه ډېر ظلم یې پې کړی چې حضرت بلال کله صحیح که نو حضرت بلال یو غونډی ته وخوته وی لا نجوت ان نجا امیہ لا نجوت ان نجا امیہ اے خلقا هغه دی امیہ ګوریا چې په مکه کې په ما لوبې کولې هکه نن بچ شو ګورې بیا زما خلاصي نشته بیا د ګوتو له چته ورنشم دی ظالم له صحابه کم دی هغه دی ورپسې شو چې ورپسې شو د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه الآواز وکړه عبدالرحمن بچ مې کا هغه ورته ما پسې راځه
نو په منډه اوس خطا دی نبی علیہ السلام لی بوزي یو حضور پاک لی بوزو چې امن ولا ورکي صحابه پسې راورسېدل نو چې راورسېدل نو دی پوه شو چې زما دا اوښ خو دروند دي دوه کسه پې سواره یو او خوند نه کوي نو شاته خپل زوی له کېښود د زوی شاته وغورځو زوی په دې وجه وغورځو چې وبه مې دا اوښ لږ سپک شي منډه به ووایي او بل دا صحابه مې په دې زوی شي نو ما پسې به راونه رسي مرګ چې په سړي راشي که نه دا بوډۍ قصه به م یاد یې که نه زوی ناجوړ وي خدایه دا بیماري په ما کې خدای جوړ کړي خدای دا بیماري په ما کې خدای ما راته په ځای مړه کړي نو اسرائیل علیه السلام ولا راغی وی ټیم دې پوره دی وی روغ او رنځور پېژنې او که نه ناجوړه مې زوی دی او راغلی ما پسې نو دا د چا په سر مرګ نه راغلی خدای ډېر ګران کار دی نو زوی له دیکه ورکړه صحابه پې راغله زوی خو هلته مردار کړه د پسې شو بیا پسې راورسېدل وی عبدالرحمن ابن عوف ته آواز وکړه څوک هم وی د اوښ نه ټوپ کړه د اوښ نه یې ټوپ کړه هغه پې ځان ورغورځو عبدالرحمن ابن عوف او صحابو ته نه به یې وجنی زه دې نبي علیه السلام له بوزم صحابه وایي چې حضور پاک خو ډېر رحمدل دی که هغه له ورسېد خو بچ کېږي ده ته وي پاسه وي نه پاسم تی ډېر وسې په دی کې خو دې ته نه پاس ځان یې پې غورځولې بس صحابو د لاندې نه پکې توره وړقوله په دا خېټه کې مردار یې کړي دا مردار شو غټ غټ سرداران دا مردار شو په دې جنګ کې او یا کسان غټ غټ سرداران پکې گرفتار شو دونوي شو خدای پاک فتح مسلمانانو له ورکړه څوارلس کسان صحابه کرام پکې شهیدان شوي هم دي هغه د بدر په میدان کې دفن دي زه ولا تللی یم یو دیوال ته تاو دی په هغې کې قبرونه دي عریش په عربی کې سفر ته وایي هغه د یو ډېر بهترین جومات سعودي حکومت جوړ کړی دی مسجد عریش ورته وایي زمونږ د دې ټول جومات نه غټ جومات دی یو لوی هال یې جوړ کړی جنګ کې خدای پاک مسلمانانو له فتح ورکړي نبی علیہ السلام چې وکلم په جهاد کې کامیابي وموند ته نظر به نه ته درې ورځې په هغه میدان کې حساب درې ورځې چې څوک دا ونه وایي چې فتح وموند ته وکړي لاړه درې ورځې حساب بیا حکم وکړ او یا کسان کافران مردار شوي او غټ غټ کافران نو بدر کې یو لوی کویو پخوا دا اوس هم په دې قبایلي علاقو کې غټ غټ پیانې اوبه پکې په ګزونو لاندې غټ پیانې وایي دا ټول د یو شل کې شل اوبه پکې نه وې او ډېر څښا بوینتې ته چې د څښا اوبه وې پکې وایي دا دې کوي ته وغورځوئ ټول یې کوي کې وغورځوئ یو دغه امیه چې دې غټو او نور پړسولې نو دې اقتراف کنو اندامونه ته جدا کېدل کوي ته نه شو رسېدی نو حضور پاک او فرمایي د باندې دلته خاورې مور ورواړه وپټې کې کوي کې واچو نو درې ورځې پس نبي علیه السلام مبارک راغی د کوي پاڼه وڅوډېد نو نومونه یې والا اخېستل ای ابو جهله ای عتبه ای شیبه ای فلان کیا یو نوم بخاري شریف کې حدیث اے فلان کی نمونه اخیستل وی تاسو مونږ سره چې خدای کوم وعده کړې وه خو مونږ سره خدای پوره کړ مونږ سره د مدد وعده کړې وه مدد یې راکړل تاسو سره چې خدای کوم وعده کړې وه هم د سره پوره کړه اوس خوشحاله یې په خدای په هغه وعده وکړه نه زورونه ورکوي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته ویل الله رسوله ته چې چا سره خبرې کوې خو تش وجودونه دي روح پکې نشته وی خو ستا خبره نه اوري نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایا ما انتم باسمع لما اقول منهم وی دوی چې زما خبره څنګه اوري هغسې تاسو نه اورئ تاسو بیا هم په دنیا کې موجود یې سوچ او فکر هم بل طرف صحیح په دنیا کې او د هغې ټول سوچ اوس ما طرف ته متوجه دی هغوی یې ستاسو نه ښه اوري تاسې داسې نه اورو زورونه یې ورکوه نبي علیه السلام
باقیو تختیدل او یا کسان مردار شو او یا گرفتار کړل رال المدینه منوره چې دا او یا کم گرفتار کړل دې کم غټ غټ سرداران نو نبی علیہ السلام مبارک صحابه سره مشوره وکړه چې دې سره څوک حضور پاک د جبرئیل علیہ السلام سره پکې مشوره کړې صحابه مختلف رائے ورکړي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه رائے داوا چې صاحب فدیه به والو جرمانه او پرې ده حضرت ابوبکر صدیق ډېرو خلکو مدد مرسته وکړه عمر استا سره ده وی صاحب زما خبره به خوښه نه شي وی نه وایه وی زه خو یم چې دا اویا والا وجل غواړي او داسې به نه وجل هر یو کس به خپل رشته دار وجل دا الله رسول زما پکې ماما دي زه به دا ماما وجلم د حضرت ابوبکر صدیق پکې زوی دی به زوی وجني د حضرت علی پکې رور دی عقیل اب خپل رور وجني او د الله رسول استا پکې یو تر دی عباس او یو دی زوم دی ابو العاص به دا وجني هر سړی به خپل استدار وجني چې موږ الله ته دو خایو چې خدای استا په مقابله کې موږ نه پلار پیژنو نه تر پیژنو نه زوی پیژنو نه ماما پیژنو او واقعي په میدان کې دننه د حضرت ابوبکر صدیق زوی دی میدان ته راووت هل من مبارز شته چې څوک ما ته میدان ته راوځي نو پلار خو د زوی اواز پیژني حضرت ابوبکر چا تپوس وکړو وی د اواز د عبدالرحمن نه دی وی دی کنه بس تورې د کلنګ ورکړه ورمنډه وکړه وی درلم زه میدان ته درلم حضور پاک کلک ونیوی ته به نه بل څوک دی قسم په خدای صحابه د دین د پاره هغه قرباني ورکړی چې تر قیامته پورې به مور راوړي داسې قرباني ورنه نه بیا پلار پیژنده حضور پاک سره خو مینه ده هغې وه زموږ څه مینه ده په دین خو قرباني هغې کړې ده زموږ څه قرباني ده په اسلام خو ننګ او غیرت هغوی کړی دی موږ په اسلام کم ننګ او غیرت وکړو نو چې وګورئ دغه دی که نه موږ له چیلنجونه را کوي حرامیان قرآن شریفونه زموږ سوځوي چیلنج را کوي پروس کال په امریکا کې قرآن شریف وسوځو نو دغه حرامي بیا وایي نور به سوځو موږ له چیلنج را کوي چیلنج او د مسلمانانو د قیدیانو په ګوانتانامو به کې قرآن شریف راواغېست او په لیټرین کې د هغوی په مخ کې وغورځو موږ له چیلنج را کوي او موږ اسم نشي موږ د دې سپېره کافر سره اوس هم مدد کوو موږ ورسره دوستانه تعلقات ساتو غیرت هغه دی چې کوم غیرت په صحابه کرام کې او خدای پاک داسې غیرت ته موږ پیدا کړي دې ته غیرت دی په دین ننګ موږ خو د غربي مازدر هم جومات ته نه ځو موږ خو د پیغمبر شکل هم خپل نه کړ موږ خو د پیغمبر پټکي ته سپک ګورو موږ د خو د پیغمبر جامه سپک ښکاري موږ خو د پیغمبر په مصله چې راته کوم ولاړ دی هغه پسې هم کنځل کوو موږ خو د پیغمبر دین چې په کومه مدرسه کې ښودل کېږي هغه مدرسې سره هم دشمني کوو زمونږ د حضور پاک سره د قیامت پر ورځ ملاقات نه کېږي موږ به ورسره نه مخامخ کېږي دا ټولې خبرې به مخکې راځي ګورې موږ لا دا پاتې نه دي موږ د پیغمبر د دین لپاره څه قرباني ورکړو او څه محنت هم وکړو موږ وایي زه بس هر سړی پیشه او خپل دین یې پیشه او لنډه خبره هم زده کړې زه مړ هر سړی خپل قبر کې سملي دا ټیک ده چې هر سړی خپل قبر کې سملي خو د پلار نه به د بچو تپوس کېږي د مور نه به د بچو تپوس کېږي د قوم د مشر نه به د خپل قوم تپوس کېږي دا زه نه یم دا حضور پاک فرمایي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته حضرت عمر فاروق وی هر سړی به خپل رشتہ دار وژني عمر ډېره سخت فیصله صرف په صحابه کې یو کس د عمر ملګرتیا وکړه باقي نور ټولو ویستی فدیت والا پرېږده حضور پاک د جبریل علیه السلام سره مشوره وکړه
جبريل څه چلو کم وی اختیار تا خپل د چې څنګه دی خوښه یې راوته څنګه دی خوښه خو دا صحابه دې پوه کا په فدیه واغېسته او پرې ښودل نو دا اویا دي اویا به کال پس تا د مرګرو نه مري اویا به مري نبی علیہ السلام صحابه ورته وی ورې که فدیه م واغېسته او پرې م ښودل نو اویا به تاسو کې کال آینده کال مري صحابه وی دا خو ډېره ښه ده چې مونږ کې مړه شو خو جنت ته به لاړ شو ګرد مونږ خو د مرګ نه نه یېرېږو فدیه ترې واغېسته بیا چې فدیه اخېسته هغه عجیبه وه سوال جوابونه یې مکې ته ولېږل چې دې پسې فدیه راولېږې نو د یو فدیه راتله او نبی علیہ السلام ته پیش کېده دا د فلان کی فدیه ده صاحب به خوشې کړ دا د فلان کی دا به خوشې کړ حضرت عباس رضی الله عنه د حضور پاک تر دی چې راوسته دونه وسره مینه د دومره او دې پټ مسلمان وو چې دې یو صحابي لا ورکړي تقسیم کړ په صحابه وی لاسونه ولو تعالی چې دنه نو تخصیصو کې کوي نو د پیغمبر علیه السلام چې په کم کور کې شپه وه هغې سره دیوال نه پورې غاړه دی یو صحابي سره د ټوله شپه زبیرګي کول ام المؤمنین وی د مسلمانانو مور پیغمبر علیه السلام له خوب نه ورته خدای ولې خوب نه ورځي او ټوله شپه پریشان او خوب نه ورته بیا چې معلومات وکړل نو د عباس بیرګي اورېدل لیکن انصاف پکې دومره دی چې چاته نه وي چې دا عباس ولې زبیرګي کې نو بیا وی زه لاړم د هغه کور والا نه مې تپوس وکړو چې عباس بیرګي کوي څه چل دی ناجوړه دی حضور پاک ټوله شپه بې خوبه دی چې هغې وکتل لاسونه یې وله سخت تړلي وو د هغې د وجې نه زبیرګي کول نو بیا وله هغوی لاسونه نرم کړل نو چې زبیرګي یې قلار شو نو نبي علیه السلام له خوب ورغی خو سفارش یې ولې نه کو چې قیدیان به یو شانی سفارش بني نو سال عباس ته وی کاکا ته به دوو کسو فدیه راوړې یو د خپل ځان یو د ورواره د عقیل غریب دی یو د ځان یو د عقیل دی ورته وی ورواره تا ته پته نه ده چې د مسلمان وی ظاهر کې د کافرو سره په ډله کې مونږ نیولې دړه نه خدای خبر طلعنا خدای خبر او فکر مکو که مسلمانه او مونږ د فدیه واغېسته خدای به بدل درکړي خو مونږ نیولې کافرانو سره په ډله کې ته ځان به م ورکې درواره به دې به ورکې وی ورواره تا ته پته نشته چې ما سره مال نشته غریب وی نشته در سره وی نه وی چې کله راتلې ستا ښځه ام الفضل زما چاچي هغې له دې بټوه ور نه کړه تا ورته ونه وی چې که جمدې رالم بیا به یې ماله راکې او که مړ شم نو ستا ده ونه دې ده ورکړې ای ورواره وی زما د قسم په خدای وي چې رښتونی پیغمبر د دغې بټوې نه یو زه خبر یم یو ته زما ښځه خبر ده یو ته الله خبر دی ته خدای خبر کړې ښه د خدای پیغمبر ابوالعاص یې ورته را مخکې کړ زوم و د پیغمبر علیه السلام حضرت زینب بی بی وا ابلا په مکه کې ده وی تم فدیه راولېږه سوال جواب لا چې فدیه کله پیش کېدلې نو حضرت زینب چې د حضور پاک لور وه هغې هم فدیه راولېږله د خاوند انصاف خدای کوي نو هغې له حضرت خدیجې رضی الله عنها یو امیل د واده په وخت کې غاړه کې اچولی چې دا کله ودېده امیل یې ورته غاړه کې اچولو نو هغې د ناز نه هغه خپل امیل هم په هغه فدیه کې کېښود او حضور پاک له دا اشاره ورکړه چې ته زه د لورې ما نه فدیه غواړې د خپل زوم نه نو چې کوم امیل له ما مور خدیجې ما ته اچولو هم پکې واله نو چې پیغمبر علیه السلام ته د ابوالعاص فدیه پیسې د ابوالعاص فدیه ده چې ویې کتل هغه امیل پې د پاسه پروت نبی علیہ السلام سترګو کې اوښکې راځي هغه د هغې د واده هغه حالت او حضرت خدیجه رضی الله عنها هغه منظر ورته را مخکې شو تاسې ورته کتل دا ته صحابه خو پوه شو وی صاحب ولې که د خوښې د ده دا فدیه به مو واپس کو او د عباس ته به مو واپس کو ناخلو چې ستا تره د کاکا د دی وی نه چې نورو نعلم دینه به معلم وی خله د ابوالعاص ته به واپس کو وی نه که مو خوښې نو د امیل به ورته صرف واپس کو
دا زما مشري بیبي دې ته په غاړه اچولې دا به واپس یو ته واپس ابوالعاص باندې شرط ولګاو په دې وخت کې زما لور تا سره په نکاح کې د ګناه ده چې کوم وخت مې درکوله جایز اوس دې وخت کې شریعت آرام کړی ته کافر مسلمان نو پتا شرط دا دی چې ته ورسې زما لور به ما ته واپس کړي ویې ډېره قیدیان یې ټول واپس او هغه زینب رضی الله تعالی عنها په اوښ سوره کړله او را رخصت یې کړه یو ظالم کافر هغه ول دیکا ورکړه د اوښ نه یې راوغورځوله په ګېډه یې ماشوم هغه هم ضایع مدینه منورې ته بیا نبی علیہ السلام در ورسېد رب العالمین فرمائے ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذلہ وی تاسو ډیر کم وې وسله کم و افراد کم بیا هم د سره خدای مدد کړی دی فاتقوا الله د خدای نه ویریږئ هر وخت په زړه کې د الله یاره پیدا کړئ نو خدای به د سره مدد کوي نو شکریه به ادا کوئ لعلکم تشکرون بار بار به سره خدای مدد کوي شکریه به ادا کوئ نن مسلمان څومره ډېر دی نن د مسلمان تعداد د کافر د هر ډلې نه زیات دی د یهودیانو نه مسلمان زیات دی د عیسایانو نه زیات دی د هندوانو نه زیات دی د جاپانیانو نه زیات دی د روسیانو نه زیات دی د چینیانو نه زیات دی د مسلمان چینیانو نه زیات دی د مسلمان تعداد او نن مسلمان په وسلم پوره دی دام نه چې وسله ورسره نشته غټه وسله اټم بم نه مسلمان سره شته غټه وسله میزایل هغه مسلمان سره شته او مسلمان سره ایمان هم شته او دریابونه چې کم نهر سویز دا د مسلمان په دا داسې دریاب دی چې دا یورپ او دا بل طرف ملاوي دا مسلمانانو په حدودو کې دی که دا نهر په دا دریاب په بند که دا نهر د دوی یو بل سره کنکشن ختم یورپ په میان نیم شو یو بل سره کنکشن ختم تیل نن مسلمان سره دی چې د دنیا نظام نن په تیلو چلیږي سونا نن مسلمان سره دا چې د دنیا تجارت په سونا چلیږي ګیس نن مسلمان سره دی چې ستا نظام ټول په ګیس چلیږي لیکن مسلمان بیا هم د کافرو د لاس وال ټکول خوري دا چې ده کنه فلسطین کې دی وال خوري په عراق کې دو خوړل په افغانستان کې دی خوري پاکستان کې دی خوري په بوسنیا چیچنیا کې وال دی خوري په فلسطین کې دی خوري ولې اغا ایمان چې کم پکار دی اغا نشتا وانتم العلون ان کنتم مؤمنین اللہ وی کتاب ایمان پا سچ ازان کی پیدا کر کلک ایمان چې په خدای کم یقین دی نو بیا بستا کامیابی وی او د دشمن بنی ازمون نن نشتا ولی نشتا زمون ټوله بروسه اعتماد نن په یورپ او په امریکا دی په مدینه او په مکه نشتا زمون حکمران طبقه چې دلتا خلینا خبر او باسی د امریکای زنده باد او باسی او چې منډه وای نو امریکای له منډه وای او چې منډه وای چین له روس له منډه وای د خدای کور لا بیت الله له د پیغمبر علی السلام کلی له منډه نه وای اعتماد په خدای پکار دی نن د مسلمان چې څومره په کافرانو اعتماد دی د دې په نیو اعتماد هم کدي په خدای او په رب العالمین او کو اسبم دی بل میانس کې سره اخته یو دشمن ته مزه او فائدې اخلي دا مونږ ته خدای مثال خی کنه کم من فئه قلیله غلبت فئه كثيره باذن الله چې د خدای مدد د سره بیا غړوړل نشتا کته یاره ټیکنالوژي وصلنه جوړه دي کې ټیکنالوژي کنه ملکونو عربو سره لکه پیسې دي لک دولت خو سره نه دي لک تیل خو سره نه دي د تماچې د سرو زرو ګرځي او یو شیخ پکې یو جز دی پکې ځان له مستقل ګرځي ځان له مستقل او تختونه او کټونه سرو زرو دي نو جوړ دي کې ټمبه مو میزایل لیکن چا منی کړی دي پیسې خوري د مسلمان سره ولې نه جوړي دا جوړي ته نه جوړ او بل وسلخ پکار دا خو ټیکنالوژي دا لیکن دا غي نه علاوه د بدر صحابه سره وسله کم و انور سره ډیر و اعتماد په خدای لوی خبره فلعلکم فتقوا الله خدای نه یره خدای نه یره پړ کې نشته نه د حکمران طبقه شته نه د مونږ که زمونږ د خدای نه یره پړ کې رااله تقوا نشته کنه پر ګناه کرپشن رشوت ډاکا څومره ظلمونه شروع
هر یو چې راځي ظالم د بل د پاسه دی. پاکستان کې تر اوسه پورې هغه د بجلیګر مونږ چې خبره وه تننه پورې سړي دوی رانغی، خو چې کم راځي د بل د پاسه یو چې کم ټیکس لګوي بل د هغه نه زیات لګوي. عوام یې تباه و برباد کړل، ویس کړي دا وینې د عوام. اوس دې حالت ته وګوره، موجوده حالت څوک یو څوک بل څه، وعده به یو کوي یو کوي به بل څه، هیڅ هم نشته. ازاړه به پې وبخي لکه د خدای یره نشته. خدای دې زمون او زمون حکمران طبقه په زړه کې د خدای یره پیدا کړي. که زمون کله د حکمران طبقه او زمون جوړ د الله سره راغی او د الله سره کنیکشن برابر شو، خدای شته که زمون یو مشکل هم پاتې شي. بیا دا تار دی د دې جوړ راغلی د هغه خولې سره، نو خبرې کوي. او که دا تار کټ شو جوړ ختم شو هلته نه بیا آواز نه خیږي. نو زمونږ د خدای سره جوړ نشته، که زمونږ د الله او د رسول سره جوړ راغی هېڅ هم پریشان نشته. که دا جوړ زمونږ راغی نو خدای دې زمونږ د الله د خپل ذات او د خپل پیغمبر مبارک سره جوړ پیدا کړي. قرآن چې یو سپاره باندې تقسیم شوی وي دې کې ګناه شته او که نه؟ څنګه یو سپاره باندې هېڅ ګناه پکې نشته. دا د ختم دپاره خیر دی خلک تقسیم کړي. کم کسان چې جماعت ته مخکې راشي نو په کار دی چې کم کسان وروستو راشي د مخکې کسانو نه دې ځای نه قبضه کوي. او مسله د دین دا ده چې کم کسان راځي نو دوی مخکې کینی نو شاته کسانو ته به ځای خالی کېږي، نو ټول ملګري به یو ځای کېږي. کشران دې لږ د مشرانو خیال ساتي. ماسخوتن ویترو پسې 2 رکعاته نفل په ناسته پکار دی او که په ولاړه ویترو نه مخکې پکار دی. نبی علیہ السلام د ویترو نه پس په ناسته یو 2 رکعاته کړي دي. اگر چې پیغمبر علیہ السلام به ویتر په آخره شپه کې کول، نو چې ویتر به وکړل هغې نه پس به 2 رکعاته په ناسته کول. نو په ناسته ځکه کول چې هغې به په هغه تهجد ډېر لوی وخت غشته په ولاړه ډېر زیات تلاوت به پکې کوو. بهر کې اوس که څوک ویتر ښه خدا دی چې تهجد پسې په آخره شپه کې وکړي او د ویترو نه پس 2 رکعاته وکړي په ناسته د پیغمبر هم تابعداري راغله. لیکن که په اوله شپه کې هم څوک ویتر کوي او د نبي علیه السلام د تابعدارۍ په نیت په ناسته یو 2 رکعاته نفل کوي نو ښه خبره ده. جماعتونو کې چې کوم المارو کې په شیشو کې شکلونه ښکاري هغې سره مونځ کې فرق نه راځي. اول خو په کار دا ده چې قبلې طرف ته داسې څیز نی چې هغې کې سړي توجه خرابېږي. د عایشې صدیقې رضی الله عنها لوپاټه وه او قبلې طرف ته دیوال باندې یې ویزانده وه. نبی علیہ السلام مبارک چې څنګه سلام وګرځو وی امیتی عنا قرامکې، وی عایشې دا لوپټه دې لرې کا فإنها ألهتني دې د په مانځه کې خطا کړم مونځ یې راله ګډوډ کړم. نو زما خپل ځاني په دې ډېرو جوماتونو کې د محراب کې اکثر شیشې لګېدلي، هغې کې به سړي په شیشو کې خپل ځان ته ګوري هغه مونځ به کوي. قبلې دیوال باید داسې نقش و نگار نه دی پکار چې د انسان توجه خرابوي. او د بانک د ماښام په ټیم باندې ویل پکار دي. واقعي دا ښه خبره ده. دې دعا غواړي ما نه مانځه کې سستي کېږي دعا را لوکان ځان به تکړه کېږ ور یوازې په دوا کار نه کېږي. ځان به تقدم به دوا راته کو چې خدای تکړه کا، خو چې څنګه د دنیا په کار کې د نه سستي نه کېږي دارنګې دین کار کې هم سستي مه کوه. دا په دې پوه نه شول. بنین باندې بنې مونځ کېږي خو کمیس اچوه ښه. یو دوست نارینه اولاد نشته، الله دې نارینه اولاد ورکړي. دعا وکړئ رب العالمین مونږ د حضور پاک په نقش قدم روان کې. الله د مسلمانانو اتفاق راولي، مسلمانان د اختلافاتو نه وساتي. او یو زنانه د بیماره ده پرون هسپتال ته وړې دعا ورته وکړئ چې الله وله شفا ورکړي. یو بل دوست زمونږ په دې کارخانو کې هغه هم څه دعا غوښتې دعا ورته وکړئ چې الله مشکلات حل کړي او الله خیر او برکت نصیب کړي. یو بل دوست زمونږ دا ډاکټر صاحب دا عثمانزو زمونږ د حاجي صاحب برخوردار دی، هغې ته دعا وکړئ هغې چې څومره اولاد نارینه پیدا کېږي نو هغه ټول تقریبا معذوری.
دعا وتوکي چې خدای پاک ولا صالح او صحتمند اولاد ورکړي. الله دې ولا روغ صحتمند او صالح دیندار مسلمان بچي په قسمت کې ولي کې خدای دې ولا ورکړي. نورم باندې دوستانو دعاګانې غوښتي دي چې چا دعاګانې غوښتي دي الله دعاګانې ولا قبول کړي او ته ولا پوره کې حاجتونه. او پرونه محمد سیار الله ټبر وفات شو غي تم دوه کې چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي. څومره مردگان وفات الله ټول مغفرت نصیب کړي او چې څومره مریضان دي په کورونو هسپتالونو کې الله ټول شفا ورکړي. الله دا څومره مسلمانان دلته موجود دي چا په دل کې حاجتونه د شریعت سره موافق ټول له پوره کې چاته پریشانې ټینشنونو دی هغه له په خوشاله باندې بدل کې اخر وخت کې په خلیدا کریمه نصیب کړي. لا اله الا الله.